هغه مورکۍ ده، مورکۍ مشکل دی څه شی دی؟ مشکل مې دا دی چې خیمو کې پراته خیمه مې جاکړ کې باد ټکه وچوله او زه سي لکه په سپین میدان او سیند په غاړه پراته یې په همداسې تش پلاټ کې خیمې مې پکې وهلي دي. خاوند د څه کار کوي؟ خاوند مې سپین ږیری دی. خو خورې دغه صابون، لوبیا، دال نخود، یو بشکه غوړي، یو بوجۍ وریجې، یو بوجۍ اوړه، په دې کې مساله ده، چای دی، وریجې دي. هغه وریجې او دا وریجې فرق کوي. صحیح دی. مورکۍ دا ستا او ستا د ماشومانو لپاره 500 افغانۍ نغدې. خو دا د کرا او هغه کوم شی چې موږ نه پاتې هغه به ځان ته واخلي. هغه چا چې دی هغې ته دعا کوم. خدای دې د آخرت په ښه کې جدا شي. انشاءالله. ښه خورکۍ ستا نوم؟ زما نوم بسمینه ده. بسمینه خورکۍ تا ته هم زنګ والی و؟ مشکل دی څه شی دی خورې؟ مشکل مې دا دی زموږ ځان ته ګوډۍ کې پراته وي، مور مې مړه ده او ورونه واړه ورونه مې دي، خویندې مې دي، هغې سره ځان ته مونږ یېږو شپه یې څه مې راسره نه یو شېبه کښېني، هغه راسره کښېني، هغې ته مې کاکاګان غږ کړي راځه مور یې مونږ سره کښېني چې ته مونږ سره یې زمونږ باندې ساعت نه تېرېږي، هېڅ هغه لاړه شي هغې سره کښېني. ستا مشره خور شی نشته؟ نه مشره زه یم. او تا یې ټول ورونه او خویندې وړې دي؟ او پلار دې چېرته دی؟ پلار مې هغه اعصاب یې خراب دي، یو کار هم نه کوي، اعصاب یې خراب دي. بله هغه ښځه ماته کړي د هغې هم اعصاب خراب دي. موږ ته بیخي په یو نظر هم نه ګوري چې دا زموږ بچي دي چې شی دی. دا پلار درته په دې نظر نه ګوري که دا بله ښځه یې؟ دا ښځه هم راته نه ګوري، پلار مې هم نه ګوري. تاسو خیمه کې ژوند کوئ؟ پلار مې داسې نه وایي چې دا زما بچي دي یا هغه دي، هېڅ شی هم زموږ بیخي خیال نه ساتي. خدای دې ورحمېږي خورکۍ. همدغونه مواد تا دپاره هم دي، صابون دی، دال نخود دی، لوبیا ده، لاندې یو بوجۍ وریجې دي، دا یو بوجۍ اوړه دي، چای دی او بل رقم وریجې دي، او دې کې مساله ده، او دغه دی غوړي. دا د خپلو خویندو ورونو ته به یې څه خورکۍ. صحیح دی. د چا چې د هغې ته دعا کوه او دغه 500 افغانۍ نغدې. په دې به ځان ته هر هغه څه چې که کرا پې کوې که کوم بل شی پې کوې، موږ به هڅه کوو چې راتلونکي کې نور هم در سره مرسته وکړو. خدای دې سره ښه وکړي، خدای ستاسو آخرت او دنیا ښایسته کړي. خوشحاله اوسه خورکۍ. مخې ته ښه. کاکا له کوم ځای نه راغلی؟ د زنګوی نه راغلی یم د ګوشتي. نوم دی موږ درته زنګ والی و که نه؟ نوم دی څه شی دی؟ نوم مې شمس القمر. شمس القمر. وروره مشکل دی راته په لنډه کې ووایه. مشکل مې دا دی وروره بس راغلی یم دغه نه راتښتېدل یم طالبان او اوس مې دلته اړولي دي چې کرایي مې ورکوم، خیمه مې والي او بچیان مې واړه دي، بس زه 500 روپۍ باندې کاکۍ راغله بس دیاړي کوم، بچي مې دي واړه، بس څه وکړو. کله کار پیدا شو کله نه کله نه او د روژه کې بیا هم لا ښې خلک لږ زړه سیزي دغه کوي، بعضې وخت 2 ورځې کار وي، 3 ورځې نه، 2 ورځې نه، مشکل دغسې به کېږي. خدای دې ورحمېږي. د چا چې دی کاکا هغې ته دعا کوه. صحیح دی. دغه یو بوجۍ دی وریجې دي، صابون دی، لوبیا دی، دال دی، چای دی، بل رقم وریجې دي، مساله ده، غوړي دي او اوړه دي. د چا چې دی هغې ته دعا کوه. الله دې هغه دنیا ښایسته کړي او همدا دنیا. مننه. 500 افغانۍ کاکا د هغه دپاره د لارې کرا لپاره که کوم بل څه ضرورت پې کېږي د هغې له خاطر. خوشحاله اوسئ. مننه. ښه ته وروره ښه یې؟ صحت دې ښه دی؟ قلاري ده؟ خوشحاله اوسئ. مننه. مشکل دی وروره؟ مشکل مې وروره دا ده چې زه د پلار راته یو 5 یتیمان هم پاتې دي او زه خپله دیاړي ماره مې یو ورځ دیاړي یو ورځ نه وي، بس وروره ګله هغه میوبان دي ټول، بس یو ورځ ګټوالی یم. نوم مې احمد ولي دی. احمد ولي. د پلار یتیمان درته؟ د پلار یتیمان راته پاتې، ورونه خویندې راته دي، خپله مې واده کړی، 6 ماشومان دي او 2 مونږ خپل او 5 د هغوی دي. د کاروبار ته یوازې زه یم او هغه 2 دانې چې دي ورونه هغه میوبان دي، پلار په کور پراته دي. 2 ورونه د مایوبان دي او زه بس یوازې زه کاروالی یم. دغه د لارې کرا، د لارې مصرف دی 500 افغانۍ ده. دغه د باقي مانده سودا چې اوړه دي، وریجې دي او مختلف شیونه دي. مننه ورور. خوشحاله اوسه. قلاري ده. نوم دی کاکا؟ عبدالقدیر. کاکا مشکل دی؟ دا مشکل ده چې موږ ډېر غریبان یو، که نه کار ژوند نشته، روزګار نشته، بېروزګاري ده
او دو زامن مې زما مایوبان دي که نه ستا هم 2 زامن معیوبه دي. او دو زامن مې مایوبان دي. 2 زامن معیوبه او د سرپرستۍ د ګټې وټې د نور څوک نه دی؟ نشته کوم ته خپله څه کار کوې؟ دا بله ورځ ځوان زوی مې مړ شو بس ستا ځوان زوی مړ شو په څه شي باندې؟ اوبو باندې غورځېدلی اوبو کې بس ښه دی اوس 10 ورځې به کېږي خدای دې وبخښي، خدای دې هغې ته جنتونه ورکړي او تا ته د زړه صبر. څه کوو. زړه به نه غورځوي، موږ هم د هماغه زامنو په څېر خدمت کې دا هغه که ورته دا د 500 افغانۍ د لارې کرایه او دغه د کاکا دغه د روژې دپاره خپل ماشومانو ته نیسي. د چا چې دي هغه ته دعا کوه. مننه. نوم دی مین خان ستا د ماشوم نوم څه شو؟ ذکریا. ذکریا ته موږ زنګ والو. مشکل دې څه شی دی وروره؟ مشکل مې دغه د غریبي ده، زه په خپله په ځان له 1 لاس معذوره یم، 15 کاله سو خیمه کې ژوند کوم. بچي مې بې علمه بې تعلیمه پاتې دي، بس وګله وخت تېروي نو کله دیاړي کله نه. په کوم لاس ته معیوبه یې؟ دا ښي لاس همدلته کوم ځای مشکل لري؟ مشکل مې اپریشن مې کړی دی ځکه دلته مرمۍ خوړلې وه، مرمۍ د په څه شي بادي خوړلې؟ مرمۍ بادي مرمۍ ده خوړلې. دی دی. صحیح ده وروره که دغه هم د ستا د فامیل لپاره مننه. لوبیا دي، دال دی، صابون دی، وریجې دي، چای دی، مساله ده، اوړه دي، 1 بوجۍ وریجې دي، صابون دی او غوړي دي او دغه 500 افغانۍ ستاسو د لارې کرایه. صحیح ده. کور ودان کاکا ستا ماشوم نوم لیکلی و که نه؟ څه نومېږي ده؟ راحله راحله که لور ده؟ قندوله که ځای ده. مشکل دی کاکا؟ مشکل بس دا دی چې غریبي ده، ناچاري ده او بس دا 2-3 کاله کېږي خیمه کې پروت یو، ماشومان هم بې تعلیمه پاتې دي او بس دا ماشوم هم لږ ژبې نه هغه ده. هغه که ورکه ورته دغه 500 افغانۍ ستا د لارې کرایه په دغه کې پیدا شوي ویسې او دغه د سامان صحیح دی. دغه به ځان ته واخلې دا ستا برخه. ډېره مننه. طيب کاکا ښه جناب ښه صحت ښه ده. مننه، خوشحاله اوسئ. کاکا مشکل دی؟ مشکل دا ده زه بوډا یم، 4-5 لوریانې مې دي. ناست یم هغه چېرته د الله په هیله موچیتوب کار کوم، کوم شو کوم نه شو د الله علم نیولی ده دغه حساب. طيب خوراکي مکتب وایي؟ څوم صنف کې خوراکي؟ مؤسسه کې تا پروز کال داخل شوی ده. اول صنف کې. ښه کاکا پیسې ورکړه ورته. دغه 500 افغانۍ ستا د لارې مصرف په دې به کرایه وکړي. دغه د سودا کاکا صحیح دی. دا به د فامیل به خوشحاله اوسې. مننه. خیر اوسې. کاکا ته ښه صحت د ښه دی؟ خوشحاله اوسې. مشکل دی کاکا؟ اول د زوی نوم زبیر مونږ لیکلی و که نه؟ ښه مشکل دی کاکا؟ مشکل مې همدغه ده چې مزدوریان په بازار کې هم نشته، زه په خپله شکر بیماري لرم او د معدې تکلیف هم دی او مونږ په خیمو کې اوسېږو، حالات هم خراب دي. خدای دې ورحمېږي، خدای دې ورحمېږي کاکا. هغه د چا چې دي هغې ته دعا کوئ. هغه د چا چې دي هغې ته دعا کوئ. دا زموږ نه و، بل چا تاسو ته رالیږلي، هم هغې ته دعا کوئ. خدای دې خوشحاله هغې دې خدای خوشحاله کړي او تا امین کاکا. څنګه ډېر خفه شوې کاکا؟ ډېر خفه څنګه شوې؟ زه همدغسې یم. مقصد که هر خدمت زه کوی شم زه خدمت کوم. صحیح دی. لکه اولاد ته چې هر څه ماته بیا په ډډه زړه ووایه. خدای دې خوشحاله. دا دې یاد کاکا. چې پلار هم څه کار کوي؟ پلار هم هېڅ شی هم نه کوي. تاسو د کوم ځای نه راغلي یاستئ؟ کمپونو نه. او کور چې شی لرئ که په خیمه کې هستئ؟ نه خیمه کې هستم. خو دغه مشکل دی خوراکي. زما هدف دا چې دغه شی راته ووایه که نه؟ خیمه کې او 4,000 روپۍ کرایه ورکوم. په خیمه کې نو څنګه 4,000 روپۍ کرایه ورکوي؟ خلا د هغې کې هغه څه شو؟ ته راشه هغه پیسې ورکړه ورته. خالده خوراکي دغه 500 افغانۍ ستاسې د لارې کرایه صحیح دی؟ دا ستاسې د لارې کرایه دا ویسې وروره دا ستاسې لاسګاډي کې ورسره واچوه ویسې ورسره ته ورارس دا شی ځان سره اخیستی هسې دا واله صابون درسره ته واله دا چې د دې سره مشکل مې دغه دی چې دا خاوند په دې حال پروت دی او زوی مې وتلی څه خبر چې د چا په تور کې نیولی دی نشته دا څو میاشتې وشوې چېرته دی؟ څه خبر معلومات یې نشته. داخل کې دی خارج کې دی؟ ولا کې د سپایو چې چېرته دی معلومات یې نشته. خو زه خیر بهر صورت
دا ستا خاوند دی او دا زما خاوند دی. ته ښه یو صحت دې ښه دی خوشحاله اوسې مننه مرکب شم درته راوړي اول خو دغه واخله دغه 500 افغانۍ صحیح دی اول دا والا یا راشه شهر تسلیم کوه راشه مور چا ما موبایل کې بندي دی پر صورت ما هم دوی ته څه ونه ویلی خبر مورې دا مواد د ستا د ماشومانو له خاطره صحیح دی او دا چا چې دی هغې ته دعا کوئ چا سره دا کومک کړی هغوی سره دعا کړې خو ورسره وکړي موږ سره کومک کړی الله پاک دې ډېر ورته امین خوشحاله اوسې مورې